جنت تی خبر ته بس اشاره کوم نور که د جنت د بس می شروع کو نه د انسان د ځان سره چې اوچت کینو بل ځای ته ویسي د جنت د بس انسان روان کینو په الملک القدوس پسې ورسي دغه چې هغه د جنت تیار کړي د جنت د بس انسان روان کینو د اسمانونو بر وخیږي د دې جنت ته مزي او د نعمتونو هغه نعمتونه چې بای کې څه کمی نشتی باقي کې نقصان نشتی هغه ځای چې هلته نه مرض شتی نه ستړي کېده شتی نه خفګان شتی نه جنګ جګړې شتی نه خوب شتی یو شاعر وایي احزان قلبي لا تزول وای زما د زړه د غمونه چرته نه ختمي حتى ابشر بالقبول تر دې چې الله راته وایي چې ته ما قبول کړی جنت ته بځې بیا به زما زړه غمونه ختم شي وارى كتابي باليمين او الله رب بخیل کتاب راکی وتقر عيني بالرسول او پیغمبر بخبل سترګو وینو نو بیا مې بالکل مطمئن شي خدای هغه وخت پورې د مؤمن زړه د پارم کیږي نه د کوم کسانو چې دنیا په دې پیسو د زړه پارم کړي د سادهګان خلک دي په دې باندې زړه پارم کی امام احمد بن حنبل رحمه الله بيقول كسر راغي متى الراحه كلمه پارم کیږي امام سیب وي عند اول قدم في الجنه په جنت کې چې قدم کې خود به پارم شو دا وخت پورې موږ پر سکون نشتی دی جنت ته رسیده دا زموږ هدف او مقصد دی نبی خوش قسمت انسان هغه دی چې دې لپاره عمل کوي زه تاسو ته با صفات ګور ډیر نه د جنت څنګه دی څنګه نه دی زمکه څنګه ده خوراک څنګه دی د دوی مخونه به څنګه د دوی عمرونه به څنګه د دوی زنانه به څنګه د دوی غم خادیانی به څنګه د دوی بازارونه به څنګه د دوی بچي به سهال کې د ځان له تفصیل له او کله چې توفیق راکو بیان وکړو صرف په اشاره وکړو چې زموږ په زړونو کې یو شوق پیدا شي الله لنډه خبره کړې ده الله دې جنت مبارکه سبحان الله د خبرې چې خوږی دي وړه خبرو کې ډېر خبرې وګید نه راشي یو سړی په سوچ کې لاړ شي چې جنت بسنګ نو په قران کې ډېر شی آیتونه حدیثونه د رسول سم دک چې جنت بدی شي زرت یو آیت و مو دا غین اندازه ولګو چې جنت بسنګ الله وایي وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اے پیغمبر وی کاغه زیدی ولیدنو یو غټه بچای به ویني وای نعیما نعمتونه دی و ملکن کبیر غټه بچای دالته بس زه چې دا خبره شم کافیه چې رب العالمین وی چې بچای سره غټه بچای دا نبی پوښی چې دا بچای بس بچای په صحیحینو کې دا حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه وی ما رسول الله اوریدلی وی الله وی رسول الله الله وی اعددت لعباد الصالحین ما لا عين رأت دني كانوا بندگانو د پر هغه ستر کړي چې له اوسه پورې سترګې لري نه ولا اذن سمعت او نه چې د اوسه پورې غوږ اوریدلی دي ولا خطر على قلب بشر او د اوسه پورې د بشر کې دغه سوچ نه چانه راغلي ته چې څومره سوچ کې اوچت د جنت مبارک جنت ته دینه موچت دي نو بیا رسول سموي د آیت وای فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین الله یو نفسم د پته نشته چې الله هغه نعمتونه به کم چې به د سترګې خېږي چې بغي ک الله د پرسه ساتلی اچا د پته نشته نو زه تاسو ته جنت مبارک کیسه وایم کله جنت د آبادی خبرې مې ته شروع کړې نو ولله لازم چې لګیا وي او کله جنت د چینو او د ولو باس مې شروع کړو لګیا وي او کله حور عین باس مې ته شروع کړو تاسو باریان شي کله دې جنت کې دې مرګرو او دې تګ را تګ او دې غم خادي باس مې ته شروع کړو تاسو باریان شي او دې خبرې د خو باسو ته بګی اشاره وکم الله په سورۃ یاسین کوي ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون الله په دغه ورځ به جنتیان مشغولي مصروفه وي په جنت کې به مصروف وي الله نو بسګو مصروف فاكهون په نعمتونو کې مصروف هم وازواجهم في ظلال اغوی دغوی بیان بناستي بسورو کې على الارائك متكئون بدنګو دنګو پالنګونو ډډې لګولې بیا الله لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون او دغه پر بهر قسمه میوي لنډه دا الله چې سغواړي به ته ملوي چې سغواړي په جنت کې ته ملوي خدا غوږ به دې خبره ته کړي کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي الله سوي سلام قولا من رب رحيم
الله به سلام چې په دې جنتیانو به خپله د اوچت نعمت دی چې ته جنت ته ننوځې نو رب العالمین به په تا باندې سلام په خپله چې الله اکبر دغه نعمت کافي دی که نور جنت کې سره صحیح بیا صرف دا نه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله إذا د جنتیانو دا کم ټولګی چې دی هغه کوم طرف ته روان شي د جنت طرف ته ولاړ شي حتی اذا جاءوها کله چې راورسي وفتحت ابوابها الله به د جنت دروازې کولاوکي وقال لهم خزنتها سلام عليكم او ملائکه به تو السلام علیکم نو دا سلام د چا طرف نه دی ملائکه طرف نه دا یو سلام د الله سبحانه وتعالى طرف نه دا چا طرف نه دی ملائکه طرف نه خلو سره چې دنه لاړ شمزه ما خو نیک اعمال کو خپل ټول جون مې رب العالمین د پاره تیر کو نو چې ذکر جنت ته لاړ شمه د جنت مجلس نو زم ته پوس د مجلس نه مخکې د مرګرو وکا چې مرګري وسو کې بیا وره ومن يطع الله والرسول چا چې الله او د الله د رسول ومنه له د غوي د خبرو مطابق ژوند تیر کو فاولئك مع الذين انعم الله عليهم په جنت کې به دوی ګاونډیان هغه خلک چې الله په انعام کړي خو د څوک دي تفصیل الله کوي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين پیغمبران به بخوا کې نشي رښتینی خلک بناسي شهیدان مجاهدین بناسي نیکان علما ټول خلک به د رحمان د خصوصي بندگان بستا بخوا کې نشي ځکه علي رضی الله عنه تر دې شعر نسبت کیږي ډېر عجیب شعر دی او ډېر خوندور دی و اعمل لدار البقاء رضوان خازنها دا هغه زیده پر عملو کې چې رضوان چوکیدار دی کم ملک چې وا د جنت چوکیداری کوي نه داغه نوم سره رضوان دی الجار احمد والرحمن بانيها گاونډي به کې څوک دی احمد دی او رحمان په خپل لاس جوړ کړی دی دغه لپاره وی عمل وک رحمان په خپل لاس دغه کور تیار کړی دی نو گاونډي دی به کې احمد دی صلی الله علیه وسلم او چوکیداری څوک دی رضوان دی نور تاسو به الله نو وسو غواړي دا وګدا شعار خدا موږ به کیسه یو جمله چې دیږي کې مقصد خجنتین خو جنت ته لاړو الله سبحانه وتعالى طرفنا سلام بیا د ملائکه طرفنا سلام مرګري موږ پیژندو چې سره وایي او د مل مستیا خبره ده الله اکبر ثوبان رضی الله عنه وكنت قائما عند النبي صلى الله عليه وسلم زاد رسول الله ورز ولالو فجاء حبر من احبار اليهود د يهود په مولانو کې مولا راغی ویجه السلام عليك يا محمد رسول الله سلام وجه غنوم ولا واغستو فدفعته دفعه بمولد شک ورکو نږدې و چې دی به وششه دوره په زور ما دی گزار وکړو به ما ته وی چې ولې دی يهودي ما ته وی به ما ته چې الا تقول يا رسول الله تدې څه نه يا رسول الله به ما ته وی چې انما ندعوه باسمه الذي سماه به اهله وی موږ به هغه نوم یادو په کوم باندې چې د مور پلارولې خو دغه نه پیژنې دا خبره وکړه د رسول سم دی اجازه ته وګورئ چې دا خبره وروده وي ان اسمي محمد زمان محمد دی ورځه سوي خبره وکړه وې زه یو څه ته پوښتنه کوم مله جواب راکې کته پیغمبر ته جواب راکې یو څه ته پوښتنه کوم هیو به کې دا وکړو رسول سم ته وی فما تحفتهم حين يدخلون الجنه د جنتین چې جنت ته لرشن الله تربه بدوی ته تحفه سميلاوي تحفه غیر د خوراک نه تحفه دي ته لکه چې تاسو زتا کرمل مشم د خوراک نه مخکې خلک جری بادام رو باسي پسته رو باسي بسکټ رو باسي نور څه دي شي چې دغه ته د خوراک نه ویل کی خدا سي دې د پاره چې د خولي خون به برابرۍ او ټیم به خپاش دې د تحفه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو یا رسول الله چې کله د مسلمانان لاړ شي جنت ته نو الله بوله په تحفه کې څور کې نو رسول الله متوي زیادت کبد النون د مهي جګر بوله الله ور کوي او د جګر باندې بیا زیاده په دې لپاره وړغونته کې ټوکړی په دې جګر او بینا
نو الله بوله دغه اینې هغه منځ نه ورکوي بلکې دغه سیټ دا وړه ټوکړه دا به د دوی لپاره ورته شي دا به خوري وي. دا د رب العالمین د طرف نه د اولني تحفه دي نه مخکې ته به خپل مرضي سني شي خوړی. بیا سوال دا دی چې ولې والله علم په دې کې ډېرې فایدې دي. یو خو خوند ډېر کوي او بیا د مهي جګر اینه د دې به ځان له خوني او بیا چې د رب العالمین په مېلمستیا کې ناستي. ډاکټران وایي چې دا د انسان د کلسټرول د جسم د کمی کلسټرول زیاتېدو ته نه پرېږدي بلډ پریشر او دغه شیان وایي چې په دې کې ویټامین ډي ورته هغه وایي دا پکې دننه موجود دي. د الله سبحانه وتعالی د ښایسته خوراک د صرف هغه شروعات دي. نو بیا ورته د یهودي ویوي فما غذاؤهم على اثرها، نو خوراک کې به له څه ورکړي دي نه بد خوراک دی که نه. نو دې ته غوږ کړي رسول صلی الله علیه وسلم ينحر لهم ثور الجنه، په جنت کې یو غوایي د الله ولا د الله په امر باندې به هغه حلال کړی شي او د هغې د غوښه به څه شي ورتګ به کړی شي، دا به تکه سرې شي. نو دا به د جنتیانو ته کېږي او دا غوایي دی الذي كان يأكل من اطرافها، نو د چې د سم غټ شوی دی او صرف شوی دی نو د جنت په دې وښو په دې پاڼو باندې صرف شوی. فما شرابهم اوبه به څښي ومن عین فيها تسمى سلسبیلا، نو په دغه ټیم چې کې اوبه دي هغه به دغه سلسبیل چینی نه بس کې چې د یو خاص چینه ده. د حدیث امام مسلم راوړی. الله اکبر. د رحمان په مېلمستیا کې چې کله ته اول سلام بیا ته کېناستې ملګري د سره هم دي ناول دغه د مهي د اینه یا جګر او په هغې کې ما خاص ټوکړه د هغې نه بعد بیا د جنت د غوایي غوښه او د هغې نه بعد د سلسبیل چینې نه اوبه. سوال په زړه کې راځي چې دا خو څه ډېره قیمتي مېلمستیا نه ده، نو ولې به نه الله څه وایي نزلا من غفور رحیم. الله دا مېلمستیا ده د هغه ذات چې هغه بخانه کوونکی مهربانه دی. نو د اول مېلمستیا به لازم د رب العالمین د طرف نه چې کوم خوراک ته هغه به کوې د هغې نه به ستا مرجي ته څه کوې. صهیب رضی الله عنه وایي اذا دخل اهل الجنه الجنه، وی رسول الله چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي جهنميان جهنم ته لاړ شي الله به جنتیانو ته وایي تريدون شيئا ازيدكم، نور څه درکوم. جنت ته راوستو او د مېلمستیا او د دې سلامتیا او د دې مبارکۍ نه بعد وی نور څه غواړي. هغه وایي چې الله مخونه دې راله سپین کړو جنت ته دې راوستو د جهنم نه دې بچ کړو. نو وی فیکشف الحجاب، د دوی او د الله په منځ کې چې کوم پرده د رب العالمین به هغه اوچته کړي. فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل. نو الله سبحانه وتعالی وایي چې په جنت کې به دا غټ نعمت یې چې دوی خپل رب ته ګوري. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. دغه رب چې انسان زم چې دا بس د انسان به د خوشحالي نه، ځکه امام ابن قیم رحمه الله وی الله به د انسانانو مرګ نه لیکلی ګن دوی به مړه شوي به دغه ورځ خو مرګ به پرې نه راځي. د خوشحالي نه به مړه شوي دا زړونه به چاودلی خوشحالي نه به زړه چاودي چې رب العالمین راښکاري چې هغه رب چې ټول عمر ته دغه بندګي کړې وه د هغه نه یېرېدې لیدلی دې نه و د هغه احترام دې کوو لیدلی دې نه و د هغه تعظیم دې کوو لیدلی دې نه و د هغه خبره دې منله. ښه دا خو دا څه شو یو غټ نعمت شو د جنت. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی د دې جنتیانو باس کړی دی مثل الجنة التي وعد المتقون. په دغه جنت کې به دننه د کومې لو چې د پرهېزګارو خلکو سره شوی ده الله وایي فیها انهار، په هغې کې به څه وي ولې به وي او دا به څلور ولي. اولنی من ماء غیر آسن، اوبه به وي او په هغه اوبو کې به بدبو نه وي صفا اوبه به وي. وانهار من لبن لم يتغير طعمه، او دسی پی چې خون به بدل شوی نه. د دویمه شو. دریم وانهار من خمر لذة للشاربین، او دسی شراب به چې څوک سکینو هغه به خون ورکوي. سلورم وانهار من عسل مصفى، او صفا ګبین. د سلور ولی دی او سبحان الله چې کوم طرف ته تاوی به
پس مکه دې سره ورې دې ورځي هغه تر ته هغه تر ته دا به ستم کې دې کېږي زورزه رسول صلی الله علیه وسلم وی ان فی الجنه 100 درجه په جنت کې 100 درجې دي 100 درجې اعدها الله للمجاهدين في سبيله الله په لار کې کوم کسان jihad کوي الله له دې پر تیاری کړي او یو درجه او د بری درجې په منځ کې دومره فرق دی لکه د اسمان او د زمکې په منځ کې چي یا رسول سم وی کته سود الله نه بګي درجه غواړي نو فسلوه الفردوس د فردوس ته غواړي فانه اعلى الجنه در ټول سره در ټول اوچته وفوقه عرش الرحمن او باغله پاس د رحمان عرش بالکل په دې فردوس لپاس د جنت فردوس چت چې راغ سره هغه د الله سبحانه وتعالى د عرش دی او په دې جنت کې په درجې دي کنه د فردوس جنت چې د رب العالمین په خپل لاسونو جوړ کړي چې دا به څنګه تیر کړي خاص بندګانو لپاره ابو سعید خدری رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و وکړه چې جنتیان جنت ته لاړ شي نو ان الله تبارک وتعالى يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه الله برخکاری جنتیانو او سم خوشالي وي چې لبيك ربنا وسعديك يا الله حاضر او تیار خوشاله به سم نه تاسو امر کوي الله بو تو وي زد ناراضيم فهل رضيتم تاسو راضي ور الله به تاسو کې رب العالمین به تاسو کې تاسو راضي نه وي چې وما لنا لا نرضى يا الله موږ بولې ناراضي کیو ته موږ لا غسرک به چاله دي ور کړی نه الله بطيف أنا أعطيكم أفضل من ذلك دين بلا خدركم وأي شيء أفضل من ذلك الذين غرس اشتسم والله بطيف يحل عليكم رضواني ما بتاسو باندې د خپل رضا د لازم کړه نو دنه بعد بتاسو نه چرته خبر کی او نه بتاسو په غضب کې کی همیشه د پر بتاسو راضیه ما د سوچ نعمت د حدیث په بخاری او مسلم کې صحیح بخاری او صحیح مسلم انس بن مالک رضی وان فی الجنه لسوقا په جنت کې بازار لګي ها په جنت کې بازاروم لګي یاتونها كل جمعه او دې په کوم ورځ جمعه ورځ لارشه بازار ته چې سری بکاری راوړه پیسې هیڅ نشته خو چې سری بکاری ځان راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فتحب ريح په دوی باندې یو سیلې راځي په بازار کې کله چې دوی په بازار کې نه د سیلې چې بدوی باندې راشي فیزدادون حسنا وجمال دوی وسم خولي شي دغشته حال نه خولي شي نو تاسو چې هر جمعه سره خولي کی نه دی کوم ځای ته راشي نه کله چې دی واپس راشي نه هغه زنانه او هغه خپلوان هغه هم سم خولي شي نه دی باغه ته چې تاسو سم خولي شي چې تاسو خودي شي نو هغه به دوی ته تاسو سم خولي شي تاسو خودي شي نو در جنت هغه یو نعمت چې بازار به کوم لګي ابو هريره رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم اول زمره اولنې ټولګي چې په جنت تزيد او مخونه وسنګي تدخل الجنه على صوره القمر لکه سوار لسمي سپومي سوار لسمي شپې سپومي چې دقه شمبر دوی د مخونه د پړقي په دغه حدیث کې رسول الله قلوبهم على قلب رجل واحد ټول زونه به یو لکه د یو سړي زړه شي یې مطلب دی رسول الله لا تباغض بينهم ولا تحاسد نه حسد او نه بغض نزرونه بطول لکه د یو سړي زړه شي دا حدیث متفق علیه حدیث رسول صلی الله علیه وسلم د حور مبارک خبره کوي دا زی اشاره کوم لو ان امراه من اهل الجنه اطلعت الى اهل الارض کچرته د جنت لري زنانونه یو زنانه راخکاری شي په حورو کې یو حور راخکاری شي دنیا ته لاضاءت ما بينهما د زمکه د سمه منځ کې شي ټول برناش دیوی زنان راخکار کېدو دراسه ولا ملأته ريحا او د ټول دنیا به خوشبونه ډکش ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها رسول الله مدري هوري په سر چې کوم لوپټه پرته نه غدي دنیا او دنیا کې سیده غنه غوړه دي صحیح بخاری کې د حدیث یو لوپټه دي هر څنګه ګرانه موږ چې به سور په بجلی سي منډیو یو لوپټه جنت کې چې د هوري سره د دې د دنیا او دنیا کې سیده ټول روان نه غیته نشي رسید رسول سموي لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان دو هوري بلار چاله ورکی بغیر شهیدنا عام سړي ته بصور ملوي دوا يرى مخ سوقهما من وراء اللحم او دا غوي دا اډوکی نه دا اډوکی دا پندای
د دې چمړې کې دنه چې کوم د اډوکي دا به مخکاري دا رګونه به مخکاري داسې به شفاف داسې به سپینې داسې به ښکلي او الحور العین ورته ولې وایي سترګې به غټي تکې تورې توروالی به تک تورې د سپینوالی به تک سپینې او سمې به غټي او ځوانې پیغلې جنکۍ د هر څه نه پاکې د دنیا د بیماریان چې کمې دي او د هلکان به ورته هم ځوانان او د هلکانو به ګیرې هم نه وي او برید به هم نه وي مزې به وي خو د هغه چا دپاره چې دنیا کې ګیره پرېښي په دنیا کې چې خالي ګرځي نه د ده څه مطلب دی نو په دنیا کې حالانکې دا څه بوج هم نه دی څه بوجګیري څه بوج خو دنیا کې چې څوک په دې باندې عمل وکړي نو په آخرت کې به دغه جنت ته ځي اخرنی حدیث به ووایو دې موضوع کې حدیثونه ډېر دي خو داسې اشاره ورته کوم رسول صلی الله علیه وسلم ان اهل الجنه یاکلون فیها جنتیانو په جنت کې خوراک کوي ويشربون او څښاک به کوي ولا يتفلون او لاړې به نه چوکي ولا يبولون او نه به ډکې مچازي نه به تشې مچازي کوي ولا تغوطون نه به ډکې مچازي کوي ولا يمتخطون او نه به هغوی داسې خراش کې چوکي هېڅ به نه فقالوا فما بال الطعام صحابه یا رسول الله دا خوراک دوه خوراک چې دیږي دا چېرته ځي رسول صلی الله علیه وسلم جشاء ورشح کرشح المسک یو ډرقې به واچوي دغه ډرقې خوند به هم داسې وي لکه د مسکو دا بین شي بس هغه هر څه به څه شي هغه به هضم شي دا حدیث په صحیح مسلم کې دا جنت دی د رحمان او دغه بندګانو د چا د رحمان خپل خصوصي بندګانو دغه جنت تیار کړی هغې ته تلو دپاره کوشش هغې ته تلو دپاره محنت هغې ته تلو دپاره یو اوچته اراده اوچت عزم نه تاسو ته به دغه میلاو شي الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې رحمان د بندګانو سره الله سبحانه وتعالی زموږ حشر وکړي ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع